دا د نبی صلی الله علیه وسلم او هغوی نسی حسین رضی الله تعالی عنہ یو ډېره ښکلې کیسه ده. حسین رضی الله تعالی عنہ له خبرې کولو کې لږه مسله وه. هغوی ژبه به انختله او خبره به ډېرې ګرانې سره کوله. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم خپل د صحابیانو سره ناست و او هغوی سره د هغوی نسی هم ناست و. نو هغوی ټولې چې خبره کوله نو حضرت حسین پکې څه خبره کول شروع کړل. او کله هم چې چا به خبره کوله نو نبی صلی الله علیه وسلم هغوی ته به ډېر احترام سره غوږ ایښودو او هغې کس ته به یې اورېدو او منځ کې به خبره نه کوله. نو چا هم هغوی سره به څه خبره کوله نو نبی صلی الله علیه وسلم به هغوی ته ډېره توجه راکوله. هغوی ته به سترګو کې کتو او خپل مخ او سینه به هغوی ته ساتله. نو داسې کله چې حضرت حسین خپله خبره کوله نو هغوی نه ته خبره خلاصېدله نه، ځکه چې هغوی ژبه بیا ودرېدله. نو هلته چې څومره کسان ناست وو هغوی ته د ماشوم دپاره زړه ډېر خوږ شو چې دا سمې خبرې نشي کولی او هغوی ټولې یو بل ته کتو، ځکه چې هغوی دپاره دا لږ عجیبه و. او حضرت حسین خپله خبره په ډېرې ګرانې سره خلاصه کړه او نبی صلی الله علیه وسلم هغوی له یو ځل هم منځ کې نه ودرولی یا غیله کېدو نه نه ویلي. او صحابیانو ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغې ماشوم ته ډېر مسکاوېدو کې مینې سره کتو او د ماشوم خپل خبرو کې ډېر سات پورې لګیا او نبی صلی الله علیه وسلم هغې خبره ډېرې مینې او توجه سره اورېدله او یو ځل هم پکې ورته څه نه ویلي. کله چې هغې خبره خلاصه شوه نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابیانو ته وکتو، کوم چې لږ بېرامه ناست وو او چاته چې دا هر څه لږ عجیبه محسوس شوی و. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغوی ته ویل لقد ورثها عن امه موسی، چې دا شی د ماشوم ته خپل د تره موسی علیه السلام نه وراثت کې ملاو شوی دی. هغوی د ټولو ته دا خبره یادوله چې موسی علیه السلام ته هم خبره کولو کې مسله وه او هغوی ژبه هم به انختله. نو دې باندې زړه مه خوږوئ، ځکه چې دا د دې دپاره یو اعزاز خبره ده چې د موسی علیه السلام سره مشابهت لري. نو څنګه نبی صلی الله علیه وسلم هغې ماشوم ته دا احساس نه ورکو چې هغې سره څه مسله ده، خو هغې ټولې خبرې له یو ښایسته رنګ ورکو او هغې ماشوم ته دا احساس ورکو چې هغې کې هیڅ کمی نشته. نو دې ته وایي همدردي.